تاسو پوهیږئ هر وخت چې بهرنیانو غوښتي دي چې په یو هیواد کې جنجال جوړ کړي، دوی د قومونو ترمنځ جنجال را پیدا کړی دی. په تیرو 19 کلونو کې او په تیرو 40 کلونه خو به یې نه ښیم په هغه وخت کې البته دا مسایل ډېر نه وو، یعنې د جګړه چې شروع شوې ده د طالب سره، په دغه وخت کې د قومونو ترمنځ د نفاق ته تاسو وګورئ. یوه وړه مسله چې په ټولنیزو رسنیو کې پورته شي، هر یو قوم څومره احساساتي کیږي، د قوم هغه قوموالی څومره احساساتي کیږي، په یوه وړه موضوع باندې افغانستان هم هیر کړي د پښو لاندې کوي، ملي ګټې هم هیرې کړي د پښو لاندې کوي. یعنې اوس هم د دې دپاره ځینې ادارې اخته دي تر څو چې دغه نفاق ته نور هم ببوزی وي. بل د دغه ستونزو د خلاصون لپاره یا سولې ته د رسېدو په تړاو باندې څه کول پکار ده؟ په ډېر لنډ ډول باندې یو اساسي حل لاره څه کیدلی سي چې وسلوال طالبان، سیاسیون او اوسنی حکومت درې واړه په یو مثلث کې سره راټول سي او د خپلو ګټو څخه دفاع وکړي؟ طالب او حکومت او نور افغانان دوی باید دې حقیقت ته ځیر شي چې د امریکا په وجود کې افغانستان ته سوله نه راځي. امریکا په افغانستان کې سوله نه راوړي او هغه حکومت هم چې د دوی په شتون کې راځي یا به هم داسې یو حکومت وي چې د طالب نوم به ورک شي، طالب به د افغانستان د حکومت سره یو ځای شي، د داعش او د احمد او د محمود په نوم به بله ډله پاکستان او ایران بیا رازیږي او د افغانستان دپاره به سردردی جوړي. بنان پکار افغانانو ته ده چې دغه غړوندی چې د پردیو په لاس کې ورکړی دی، دا غړوندي څخه ځان وباسي او ووایي چې موږ خپلواک یو، موږ هغه څوک یو چې ځان ته افغان وایو. 15,000 کلن تاریخ په دې معنا نه دی چې موږ په هغې ویاړو. ځان ثابت کوئ تاسو څوک یې. اوس د 2 روپۍ په بدل کې ته خپل کلینیک الوځئ، خپل روغتون الوځئ، خپله مدرسه او جومات الوځئ، جومات په منځ کې چاودنه کوئ. په همدې ډول د امریکا بمبار ته موږ لبیک وایو. دغه ټول مسایل دي، د دې څخه باید ځان راوباسو. ډېره زیات مننه. په یوه وړه موضوع باندې افغانستان هم هیر کړي د پښو لاندې کوي، ملي ګټې هم هیرې کړي د پښو لاندې کوي. یعنې اوس هم د دې دپاره ځینې ادارې اخته دي تر څو چې دغه نفاق ته نور هم ببوزی وي. بل د دغه ستونزو د خلاصون لپاره یا سولې ته د رسېدو په تړاو باندې څه کول پکار ده؟ په ډېر لنډ ډول باندې یو اساسي حل لاره څه کیدلی سي چې وسلوال طالبان، سیاسیون او اوسنی حکومت درې واړه په یو مثلث کې سره راټول سي او د خپلو ګټو څخه دفاع وکړي؟ طالب او حکومت او نور افغانان دوی باید دې حقیقت ته ځیر شي چې د امریکا په وجود کې افغانستان ته سوله نه راځي. امریکا په افغانستان کې سوله نه راوړي او هغه حکومت هم چې د دوی په شتون کې راځي یا به هم داسې یو حکومت وي چې د طالب نوم به ورک شي، طالب به د افغانستان د حکومت سره یو ځای شي، د داعش او د احمد او د محمود په نوم به بله ډله پاکستان او ایران بیا رازیږي او د افغانستان دپاره به سردردی جوړي. بنان پکار افغانانو ته ده چې دغه غړوندی چې د پردیو په لاس کې ورکړی دی، دا غړوندي څخه ځان وباسي او ووایي چې موږ خپلواک یو، موږ هغه څوک یو چې ځان ته افغان وایو. 15,000 کلن تاریخ په دې معنا نه دی چې موږ په هغې ویاړو. ځان ثابت کوئ تاسو څوک یې. اوس د 2 روپۍ په بدل کې ته خپل کلینیک الوځئ، خپل روغتون الوځئ، خپله مدرسه او جومات الوځئ، جومات په منځ کې چاودنه کوئ. په همدې ډول د امریکا بمبار ته موږ لبیک وایو. دغه ټول مسایل دي، د دې څخه باید ځان راوباسو. ډېره زیات مننه.